نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام. رياض الصالحين دا شروع باب الاخلاص و احضار النیه. باب کې غرض داو ځان کې اخلاص پیدا کول، خپل نیت صحیح کول. نو دا حدیث راوړو، په دې حدیث کې هم مسله د نیت بیان شوې ده چې نیت په هر کار کې سموه. کوم انسان چې بدنیت وي بدنیت دا غي یو کارم به سمې نه خوري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله عنها روایت ده چې دا د مؤمنانو مور د رسول الله صلى الله عليه وسلم بیبي ام عبد الله ام المؤمنين قالت فرمایدا: قال النبي صلى الله عليه وسلم د الله پیغمبر فرمایلی: لا هجرة بعد الفتح، نشته د هجرت رسته د فتح نه، چې فتح وشله به هجرت ته ضرورت نشته ده. ولكن جهاد، لیکن به جهاد کې و نیو د جهاد نیت وکړي چې یاره جهاد راغی زه به کوم. داسې بنوي چې الله اوس جنگ راولې ښه، خو چې راغې تیار نیت صحیح ساته. او دا حدیث کې راځي: من مات ولم یغزو، څوک چې مړ شو د غزا نه وکړي او دا خبره زړه کې تیر شوی نه و، نیت هم نو، مات علی شعبة من النفاق، دا د منافقت په یو شعبه مړ شو. منافق سړی د جهاد سره ډېر نفرت دی. و اذا استنفرتم، کله چې تاسو نه طلب د وتلو وشو. استنفار څه ته ویل کېږي؟ طلب د وتلو، طلب د نصرت د نه وشو، د مدد چې هلکه وځئ مدد وکړئ. نو فنفرو به وځئ. الله پاک قرآن کې هم دا ویلي که نه؟ فنفرو خفافا انفرو خفافا وثقالا. الله وی وځئ درانه او سپک. متفق علیه. حدیث بخاری مسلم کې راغلی. بخاری مسلم کې راغلی دی، بس دې کې به دا خبره نه کوي دا سندن صحیح دی، بس دې باندې اتفاق دی ښه، دې کې به بیا ګوتې نه وي. امام نووي رحم الله د خپل عادت موافق معنی کوي. و معناه د دې حدیث معنی دا ده چې لا هجرة من مکه، ته هجرت نشته د مکې نه، لانها صارت دار الاسلام، ځکه مکه اوس ګرځېدل ده د اسلام کورا، دارالاسلام دی. د دارالاسلام نه خو به هجرت نه کې. په دې وجه باندې هجرت کې و قسمونه دي: هجرت د دارالکفر نه دارالامن ته، هجرت د دارالکفر نه دارالاسلام ته، هجرت د ګناه نه کول، هجرت د غلط مالې نه کول، هجرت د غلط مرګري نه کول. و قسمونه په دې کې علماء ذکر کړی دي. دلته حدیث کې رال وعن عائشة، که تاسو باندې څوک سوال وکړي یو کس به جواب راکوي ښه. څوک در باندې سوال وکړي عن حرف جر دی، اخر ته جر ورکوي. عن عائشة دلته خو جر نه دی ورکړی، څه وجه ده؟ جواب دا غیر منصرف دی. کې د غیر منصرف دو اسباب کم کم دي، یو علمیت دی او بل تانیث دی. یا مثلا پتا باندې څوک دویم اعتراض دا وکي چې ګوره و معناه لا هجرة من مکه ته، من مکه ته کې من راغلی دی، موږ وایو من مکه ته، من مکه ته ولې نه وي؟ نو جواب دا غیر منصرف دی. غیر منصرف کوم اسباب پکې دي؟ یو علمیت دی او تانیث. وعن عبد الله ابن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما روایت ده قال فرمایدا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات،
موږ د نبی رسول الله سره په یو غزا کې فقال وی فرمایل ان بالمدینه لرجالا یقینا په مدینه کې څه سړي دي ما سرتم مسیره چاغي مزل نه دی کړی مزل سمزل نه دی کړی jihad د پاره ولا قطعتم وادي او ناغيو نتاسو کما نه استاسو سره کما کند پرې کړه ما سرتم مسیره تاسو سره تلل نه کړی ولا قطعتم وادي تاسو سره کما کند نه د پرې کړی چې پاکند کې داتلی الا كانوا معكم مگر هغه تاسو سره شریک دي په اجر کې حبسهم الاجر حبسهم المرض بنکړي دی هغه لاره چا مرض هغه بنکړي او په روایت بل روایت کې راځي الا شركوكم في الاجر مگر هغه تاسو سره شریک دي په اجر کې رواه مسلم روایت چرته راغلی دی صحیح مسلم کې نو ګورا د حدیث کې د نیت سره د باب النیت سره مناسبت پدې کې دی یو کس دې تله نه دی مجاهد دی مجاهدینو سند دی تله یو کاندې وسند پرې کړي په یو غره کې وسند دی ګرځیدل خو د مجاهد سره پاجر کې شریک دی وجدار چې دا عذر بن کړي دی یا بیمار دی یا ګډ دی یا لوند دی لله نشي خو نیتی صحیح دی نیت باندې الله پاک انسان ته دومره اجر ورکړي روایت سندن صحیح دی کنه د مسلم حدیث دیکھا نو دې کې بغوته نه ویاخوا ورواه البخاری او بخاری د دې روایت کړه د انس رضی الله عنه د انس رضی الله عنه قال فرمایدا رجانا من غزوه تبوک من واپس شو د غزا تبوک نه مع نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام سره فقال بي فرمایل ان اقواما خلفنا یقینا قومنا زمن نرست دی بالمدینه په مدینه کې ما سلکنا شعبا زمن سره مزل نه دی کړه په یو کند کې شعب اصل کې ویل کېږي اغه د دوه غرونو په منځ کې چې کم اناو غنته کی کم ناو باندې موږ سره مزل نه دی کړه ولا وادي نکندا الا وهم معنا مگر هغه زمون سره دي حبسهم العذر بنکړي دی هغه لره عذر وادي چاته ویل کېږي شړې کاندې ته ویخه الله موسی عليه السلام ته ویلو کنه انک بالوادي المقدس تو کنده کې روانو ته په پاک کنده کې دارنګ مکه ته مخکې د آبادی نه شي ویل شوی چې لا آباد شوی نه وادي وته ویل شوی حتی اذا تو علی وادي النمل تر دې چې رال دی په کنده د میګان او نو تفسیر باندې کې اورېدلې کړه دیکھے نوې تفسیرونو کې ډېر قسمونه یې کړه ها الګا تفسیر ابن کثیر دی او دا تفسیر ابن جریر دی او دا روح المانی دی او دا بحر المحیط دی دا مخکینی تفاسیر چې کوم دي کنه او سو سنی تفاسیر دی دا پکې تفسیری پکولی دی وای د نمل مراد د قوم مشر او هغه ته نمل ویل کېده او خلکو تم نمل ویل کېده او هدهد هم وې سړیو خبره باندې پوه شي یو کس ماته ویلې وای دا تفسیر وسوخ کې یو منکر حدیث کړی دی چې د هدهد نه مراد سړی او د نمل نه مراد سړی وای دا میګیا نه ونه ملا چرګ کو مال بیا خو قران کې حمار راغله کنه والخيل والبغال والحمير ده کنه هلا قران کې اسونه او قچره او خره مول خر نه مراد به سوق دي خر نه مراد به امدا کس دي دا څوک چې په قران کې را لګي کی تحریف کوي او د پرویز تفسیر پکې کوي د پرویز منکر حدیث قران کې خوري شی نه ذکر شوی دي کنه لکه قران کې خو قمل سپګم ذکر شوی دوا دارنګ ضفادع هم ذکر شوی دي عنکبوت هم ذکر دي د دینه مراد څوک د ټول نه مراد انسانانی فبعث الله غرابا يبعث في الارض قران کې غراب هم ذکر دي قارغنه به مراد ته نو دا تفسیر چرتا یو مفسر نه کړی ښا او نه د سلفونو نقل له
بغیر د منکرینو د احادیثونه چې هغه په خپل عقل باندې وي یاره که مرغۍ څنګه خبرې وکړي وسه پورې حدیثو پورې نه ختی اوس قرآن ته وغوښتل. مقصد زمونږ دې ټکي کې و چې ولا وادي کنده هم نه پرې کوي، وادي کندې ته وایي ښه الا وهم معنا مگر هغې زمونږ سره دی. حبسهم العذر بنکړي وغه لره چې شي عذر بنکړي خو اجر کې شریک دی.